سلام دوستانو، تاسو زما د یوټیوب پر چینل د اروایي ګډوډیو لړۍ تعقیبوئ. نن بیا هم دوشنبه ده او زه تاسو سره په یوه نوې ناروغۍ، په یوې نوې ګډوډۍ او په یوه نوې مسله خبرې او بحث کوم. نن دوستانو په پنیک خبرې کوو. پنیک یا حمله یا وحشت یا هغه څه چې د انسان عادي حالت له منځه وړي. ارواپوهان په دې باور دي چې پنیک په ناببره توګه د ویرې، حملې او د خولې او د بد احساس یوه ګډوډي ده چې فرد ته، شخص ته پرته له دې چې د کوم څه په اړوند واقعي حمله، واقعي پیښه، واقعي لامل ولري پیښیږي. یعنی فرد په یو ډول، په یو شکل، په ناببره ډول، په ناببره توګه حمله پې راځي، خوله پې راځي، د لوېدو، د مړه کېدو، د ناروغ کېدو او کله ناکله خو د لیونتوب حس کوي. زموږ ډیری ناروغان، زموږ ډیری مراجعین په دغو وروستیو ورځو کې د پنیک حملې لري. د پنیک یا پنیک اټاک یا پنیک ډس آرډرز په اختلال اخته سوي او وخت نا وخت له موږ سره په دې اړوند بحث کوي. دا چې په دغه اړوند په دې وروستیو کې په افغانستان کې مراجعین ډیر سوي، ناروغان ډیر سوي، ما وغوښتل په مفصل ډول تاسو سره ځینې مسایل شریک کړم ترڅو تاسو په خپلو کورونو کې وکولی سئ له دغې ناروغۍ سره مبارزه وکړئ او په اړوند یې کافي اندازه معلومات پیدا کړئ. د دې ناروغۍ په اړوند په نړۍ کې عجیب حقایق وجود لري چې یو هغه حقیقت چې په دې اړوند وجود لري او سته هغه دا ده چې په ځوانانو کې دغه حمله یا دغه پنیک ډیر ده. په ښځو کې وایي چې 2 برابره ده نظر نورو عامو خلکو او نور وګړو ته. په ماشومانو کې هم لیدل سوې ده دا ناروغي، اما ډیر کم شمیر وایي چې 4% کې ماشومان په نړۍ کې د پنیک حمله احساسوي. او نن سبا چې تاسو پوهیږئ په نړۍ کې ځینې پیښې وسولې، په ځانګړي ډول د کرونا وایرس یا کوویډ 19 ناروغي راغله. دغه ناروغي او دغه وایرس هم ځینې خلکو او ځینې وګړو ته په نړۍ او افغانستان کې د پنیک یا وحشتزدګۍ حملې پیدا کړې او له اروایي اړخې خپل سکون او آرامش له لاسه ورکړ. موږ څنګه پوه سو چې پنیک لرو؟ د پنیک لوی او غټې نښې دا دي چې فرد احساس کوي چې مري، فرد احساس کوي چې لیونی کېږي، فرد احساس کوي چې په کومه ناروغۍ اخته کېږي، کوم وایرس یې نیسي، HIV نیسي، کرونا یې نیسي او ورته نور ناروغۍ نیسي. او یا هم داسې احساس کوي چې لویږم، داسې احساس کوي چې مرم، داسې احساس کوي چې حمله راباندې راځي، داسې احساس کوي چې زړه مې ټکان شروع کوي، داسې احساس کوي چې معده مې مشکل لري، داسې احساس کوي چې سر مې راباندې ګرځي، یا داسې احساس کوي چې سر مې چوي. او دا هیڅ کله نه پیښیږي. 90% کې 95% کې دا پیښې کله هم نه ترسره کیږي. سره له دې چې دغه ډول احساس لري، لړزه هم پیدا کوي دا کسان، خوله هم پیدا کوي، درد هم لري او ډیر ځله یې دغه درد او حالت له کنټروله وځي. یعنی د له کنټرول نه وتلو حس هم په عین حال کې لري او دغه حس هم په عین حال کې ځوري او ناراحته کوي. پخوا کې خفګان، اندېښنې او جوړجاړی یا ناسازګري هم وجود لري. یعنی فرد له خپل عادي ژوند سره، له خپلو عادي چارو سره جوړجاړی نسي کولی، اندېښمني او متاسفانه خفګان لري. کیدای سي خفګان د ژور خفګان تر بریده نه وي، اما په هر حال خفګان لري. دغه ناروغي کیدای سي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې دغه ناروغي له کومه کیږي، ولې پیدا کیږي او موږ څنګه کولی سو حتی دغه لاملونه په نظر کې ونیسو ترڅو
پرې اخته او روږدي په اصطلاح نسو. لومړنی مورد تر کومه پورې چې ما په خپلو مراجعینو کې ولیده، په ډېرو غټو خلکو کې مې ولیدل، په ځینو ډګروالانو کې مې ولیده، په ځینو نظامیانو کې، په ځینو څارنوالانو کې، په ځینو پخوانیو متقاعدینو کې، په تجارانو کې، په ښوونکو کې، په خپله په ډاکټرانو کې، په هغو خلکو او اشخاصو کې چې پخوا یې ډېر شهرت درلوده، مشهوره وه، د سینما په برخه کې کار کړی و، سندرغاړي وه، ډېر مشهوره لیکوال او شاعران وه. دا مسله ما ولیدله. د دوی د ژوند او د دوی د شرح حال په ترڅ کې موږ دا ولیدله چې دوی ډېر ځله په ماشومتوب کې له ځینو پیښو، ځینو تاوتریخوالو، ځینو سپکاویو، ځینو جنسي ځورونو، ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن دا ده چې په لویینه کې یا په ځوانۍ کې یا په لوی عمر کې ځینې خاصې حملې او پنیکونه پرې راتلل. دویم مورد نشه او د نشهیي توکو استفاده او تر یوې کچې الکول کارول دي. په ځینو ناروغانو کې ما د الکول لامل هم ولیده. ځینې مراجعینو په متواتر ډول الکول یا شراب خوړلي وو او دغو نشو هم دوی ته پنیک پیدا کړی و. اما په ډیره کې هغو مراجعینو ته چې له چرسو، تریاکو او هیروینو نه استفاده کړې وه یا شیشې نه، او په دغو وروستیو وختو کې چې اوس زموږ نوي مراجعین په دې مسله اخته سوي دي او پنیک ورته پیدا کړی ده یا ناببره اروایي حملې پرې راځي، هغه د تابلیټکې مسله وه. یعنې نشه او نشهیي توکو پورې اړوند ځینې ناروغۍ چې خلکو ته پیدا سوي، دغو هم پنیک پیدا کړی. مثلا ما څو مراجعین ولیدل چې دا کیسې به یې راته کولې چې ګڼې دوی له خپلو ملګرو سره تللي وو چېرته په کومه میله، او هلته ملګرو په شوروا کې یا په خوړو کې چرس ورته اچولي وو، او نن چې 2 میاشتې 3 میاشتې 1 کال 2 کاله پرې تېر سوي دي، دوی یو ډول د پنیک احساس کوي یا پنیک حملې پرې راتللې. او دریم لامل یې هم زما په نظر تر کومه ځایه پورې چې ما په افغانستان کې په خپلو مراجعینو کې ولیدلې، هغه د ژوند کیفیت ده. ما په ډېرو هغو مراجعینو کې چې د ژوند کیفیت او خوږوالی ډېر کم ده، ډېر کمزوری ده او ډېر په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په هغو کې ما ولیدل چې دوی د پنیک حملې راتلې او له اروایي حملو یا پنیکونو نه ځورېدل. کیدای سي په نوره نړۍ کې دلایل او عوامل توپیر وکړي، اما هغه څه چې زه د افغانستان په اړوند وایم، ماشومتوب، نشهیي توکي، ناروغۍ او د کورنۍ استبداد او د ژوند کیفیت ده. کیدای سي دوستانو سره پوښتنه پیدا سي چې څنګه کولی سو د پنیک یا د پنیک د حملو مخنیوی وکړو، یا د وحشت زدګیو مخنیوی وکړو، یا د هغو عملو او مرګ او ناروغیو چې ترې ویریږو له دغو ډارو او ویرو نه څنګه کولی سو موږ په یو ډول مخنیوی وکړو. زه فکر کوم چې د مخنیوي لپاره تر ټولو ښې لارې دا دي چې موږ منفي فکر نه ځان وساتو او هغه ذهني، ادراکي او شناختي خطاګانې چې موږ لرو، چې زه به بیا په یوه خپرونه کې په دې اړوند بحث لرم، له هغو نه مخنیوی وکړو تر څو اروایي حملې یا پنیک حملې پر موږ رانسي. دویمې کاري ستونزې دي. که احیانا موږ په یو دفتر کې، په یو وظیفه کې، په یو دنده کې، په یو کورنۍ کې، یو چیرته له یو چا سره، په یو ډله کې، په یو ګوند کې، په یو ټولنه کې ژوند کوو او چارې مخته بیایو او وینو چې دغه چارې او دغه موارد ډېر ناببره دي، ډېر ناجوړجاړي دي، ناسازګاره دي، نو ښه خبر دی چې موږ دا دې ستونزو نه مخنیوی وکړو. ورزش او د ژورې ساه مورد هم ډېر کومک را سره کولی سي. ښه کیدای سي دوستانو ته پوښتنه پیدا سي چې د دې ستونزو پایله به څه وي. که احیانا موږ پنیک وساتو پایله به څه وي؟ پایله به ځان وژنې، منفي فکرونه به وي، کاري ستونزې به وي او د ژوند د خرابۍ مسله به وي.
او رابسو په وروستي قدم کې د پنیک درملنې ته. موږ پنیک څنګه درملنه کوو؟ په لومړي قدم کې موږ فرد ګورو، یعنی مشاهده یې کوو. بیا که په خپله مشاهده کې لږ په موږ په کومه ناروغۍ شک وکړو چې دا ژور خفګان لري، پنیک لري، اضطراب لري، بیا راځو او له دوی نه مسلکي یا علمي ټیسټ اخلو. وروسته له ټیسټ نه د دوی د پنیک کچه معلوموو. وروسته له دې چې کچه معلومه شوله، د کچې پر اساس دوی ته اروایي یا د اروا درملنې طرحه جوړو. بیا وروسته دغه اروایي طرحه په تطبیق کوو او کس جوړیږي. دویم مورد هم چې معمولا په درملنه کې موږ ډېرې کاروو، هغه مخامخ کول دي له هغو مسایلو سره. یعنې تر ټولو مهم مورد چې په پنیک کې موږ سره کومک کولی سي له ویر او ډار او هغه څه نه چې ناروغ ډارېږي مخامخ کول دي او د ځینو مهارتونو ورکول دي چې دا یې کسب کړي، زده یې کړي او تر څو له دې مسلې نه خلاص سي. بل د پیښې یا د اروایي ستونزې د حملې شاربل تشریح کول او ذهني درک کول دي. موږ معمولا له خپل مراجع سره له ذهني اړخه د پیښې د مسلې اصلیت او نفس شاربو او دا مورد له موږ سره کومک کولی سي چې د دوی په درملنه کې په چټک ډول برخورد وکړو او دوی روغ کړو. په نورو ناروغیو او نورو مواردو هم حتما بحث کوو. که تاسو هم پوښتنه درلودله موږ سره په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره په هغو مواردو بحث وکړو.